قدرمنو دا ماشوم چې ډېر په تکلیف وو په سوشل میډیا باندې د ویډیو وایرل سوله مام ځان را ورسوي دا د یو کډنی سنټر هسپتال د پښتورګو هسپتال ته موږ رسولی دی انشاءالله پهلې به موږ اوس باقاعده د علاج شروع کړو نن یې پنځمه ده چې دا ماشوم داسې په تکلیف دی او دلته چې دی د مبین خان بازی چې د اکسایز منسټر ملک نعیم بازی نماینده دی مالی معاونت دی کوي چې کوم مطلب که د پیسو هر شي ضرورت وو دا ملک نعیم بازی د دې خرچه ټوله دی کوي نو موږ راغلي یو انشاءالله باقاعده به د دې علاج کوو او دا وخت د شپې 1:30 بجه ده موږ د دې ماشوم سره دلی راغلی موږ د افغانستان د ننګرهار ولایت د راغلي استلې د ماشوم د علاج لپاره او نو د افغانستان څخه راغلی څو خره روان شوي ستاسو دغه ځای موږ د 2 ورځې وشوې دا دویمه شپه ده نن دویمه شپه ده ښه ته مور ده دا ماشوم دا ستا څه کېږي ورور دی دی او صحیح دا وخت تاسو وینئ چې موږ دا ماشوم مریض راوړي کډنی هسپتال ته د پښتورګو هسپتال ته انشاءالله دلې به موږ اوس داخلوو او د ده به باقاعده علاج شروع کوو زما سره مبین خان بازی چې د ملک نعیم بازی اکسایز منسټر دی هغه هم راسره دی کډنی هسپتال سامان راواخله راځئ راځه مور سامان ټول راواخله دا دغه هم راواخله دا ته راکته شه راواخله دا کمبل راواخله دا کمبل راواخله دا ما ته راځي راځه راځئ راځئ مشوره وکړئ خواته وکړئ مشوره تاسو وکړئ دا ملک نعیم بازی موږ شکریه ادا کوو چې د دغه ماشوم دپاره یې 50 روپۍ راکړي دي او موږ ورکړل जी मलक नईम बाज़ी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 50,000 रुपये इमीडिएट रिस्पॉन्स पर इनको कैश भेज जाए ताकि इनका इलाज मुआवजे के लिए काम जारी कर सके बेटा।